د اسلامي امارت یو ملاتړی توریالی همت د اسلامي امارت په زندان کې په ډیر بد حالت کې پروت دی او د محمد حنیف اتمر تازه څرګندونې درنو لیدونکو ستړي مشي. د سیاسي چارو شنونکي توریالي همت د کورنۍ غړي وایي چې د نوموړي روغتیايي وضعیت ښه نه دی. د دوی په خبره توریالی همت تیر کال هم فلج شوی و، خو اوس چې له څو میاشتو راهیسې د اسلامي امارت په بند کې دی دوی ورته ډیر اندېښمن دي. د هغه کورنۍ ډیروي لا یې ورسره هیڅ اړیکه نه ده شوې او نه پوهیږي چې چیرته به بندي وي. توریالي همت په کابل کې له یوې ځانګړې رسنۍ سره په خبرو کې ویلي وو چې امیر المؤمنین د خیرک عادي هم نه ګڼي چې تر همدې خبرو وروسته ونیول شو. د ولسواکۍ د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په آلمان کې د افغانستان په استازولۍ کې بدلونونو ته په اشاره ډیروي چې په هیواد کې د مشروع واکمنۍ نشتون له امله باید نړیواله ټولنه د افغان ولس او په بهر کې میشتو قانوني کډوالو ګټو ته لومړیتوب ورکړي. هغه په خپل ایکس باندې لیکلي چې د افغانستان نړیوالو ملګرو سره د خبرو اړیکو پر مهال یې ټینګار کړی چې اوسنی پیچلي وضعیت او د افغانستان په ډیپلوماټیکو او قونسلي ماموریتونو کې بدلونونو ته رسیدنه وکړي. ښاغلی اتمر ډیروي اصلي لومړیتوبونه باید د قونسلي خدمتونو دوام وي او له اسلامي امارت سره نړیوالې اړیکې باید په دې پورې مشروطې وي چې هغوی په افغانستان کې بشري حقوقو او نړیوالو حقوقو ته څومره ژمن وي. د یادونې وړ ده چې په آلمان کې د افغانستان استازي یما یاري او په بون کې سر قونسل سید لطیف الله سعادت پرون استعفاوې ورکړې. ځینو سرچینو رسنیو ته ویلي چې د یادې استازولۍ د چارسنبالو مسؤلیت عبدالباقی پوپل اخیستی چې په هغې استازولۍ کې یې د مستشار دنده لرله. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.